هسې باره یوه ښځه وایي چې نره یم چې په درنا کې تېره شپه کړي ښځه دې ته وایي نو یو هندو مې یو قابو مسلمان کړی یو هندو مې و قابو مسلمان کړی را سره د پرې کولو سامان نه منور زخمي ته زه خواست کوم چې راشي او دا محفل ګرم کړي او دا ملګري راویښ کړي منور زخمي پریزو دې نه بار بار به راځي السلام علیکم سار نه بکاره دي اختصار نه بکاره خو ما ډال باشم نه دی راوړل زه د موبایل کې به شل دیر شي بیا به نورو سره ګورم وی کندو نه وواتم چې لار ته شوم نو ټر مې وکړ کندو نه وواتم چې لار ته شوم نو ټر مې وکړ هسې تورزنم خو چې یار ته شوم نو ټر مې وکړ نور مې راکیستل د اسید مې ته حساب وغوښته په احتساب چې خپل کردار ته شوم نو ټر مې وکړ او لاس نه مې ونیوه چې ستا دپاره ځان وجنمه لاس نه مې ونیوه چې ستا دپاره ځان وجنمه او ګپ کې چې کله نږدې دار ته شوم نو ټر مې وکړو او د اقتدار نه به مې وړاندې وي ملاتړ به مو یم د اقتدار نه به مې وړاندې وي ملاتړ به مو یم او چې واکدارۍ کې اقتدار ته شم نو ټر مې وکړو او بابا ګټله ما خوړله څه پروا مې نه وه بابا ګټله ما خوړله څه پروا مې نه وه چې واده وکړو روزګار ته شم نو ټر مې وکړو دانې مې راوړې وایي جرنده به په وار وي ګورې دانې مې راوړې وایي جرنده به په وار وي ګورې او په انتظار کې چې خپل وار ته شوم نو ټر مې وکړو او زه خپل پلار کړم ما ته یې ویې چې څه دې وکړه ښه زه خپل پلار کړم ما ته یې ویې چې څه دې وکړه ښه ده خرګې یې کړم چې کله بار ته شوم نو ټر مې وکړو او خپل کنډر کور ته مې تیشی کرنډی راغله ښه شوم خپل کنډر کور ته مې تیشی کرنډی راغله ښه شوم چې منور زخمي ګلکار ته شوم نو ټر مې وکړو په ګورو نور به څه دی موبایل نه وایو نور پکې خیر خیریت دی حاجي وایي بره ښتې به یې زړه ته خفګان نه و خفګان خو دې ځای نه کوزېږي خو دا د لاندې سیسټم دی وایي بره ښتې به یې زړه ته خفګان نه و که ورغلې د دې ښځې ارمان نه و بره ښتې به یې زړه ته خفګان نه و که ورغلې د دې ښځې ارمان نه و نو یو چوپالې که په وخت واده جوړ کړي په سرکوزي به نن داسې باران نه یو چوپالې که په وخت باندې جوړ کړي په سرکوزي به نن داسې باران نه نو یو هندو مې و قابو مسلمان کړی یو هندو مې و قابو مسلمان کړی را سره د پرې کولو سامان نه یو هندو مې و قابو مسلمان کړی را سره د پرې کولو سامان نه نو نفس منله د شیطان زما انکارو نفس منله د شیطان زما انکارو داسې پړی و چې ولې آسان نه نو ښځې 12 بچي راوړلو سپاره یاد کړي ښځې 12 بچي راوړلو سپاره یاد کړي زندګي وه خو بس زندګي وه خو د مینې دوران نه و نور څه کې ښځې 12 بچي راوړلو سپاره یاد کړي زندګي وه خو د مینې دوران نه و نو پاکستان کې به د 3 موسم واري پاکستان کې به د 3 موسم واري امریکا کې به د سره خزان نه و نو د بل باغ ته که د خولې د لاړې نه تلې د بل باغ ته که د خولې د لاړې نه تلې په سمسور باغ به داسې تالان نه و او منورو خوند اخیستی د تیارې منور و خوند اخیستی د تیارې ګینې هېڅ یو کاروبار په جهان نه و ښاجي اوس به بل څه وایم نو ښه نو صبر وکړه چې دغه شي که نه په دې دغه کې ګورو وایي د ژوند مزې چرچې را باندې سر وچورلوو خپلېږي نه پیسې را باندې سر وچورلوو نو مخکې دې هم کړی و هغه خو داسې نه وه خو نن دې ستا کیسې را باندې سر وچورلوو مخکې دې هم کړی و هغه خو داسې نه وه خو نن دا ستا کیسې را باندې سر وچورلوو او دغه دی دا بیبي وزن یې ډېر دی بندوبست یې راله وکړه بیبي وزن یې ډېر دی بندوبست یې راله وکړه او د سکول درنې بستۍ را باندې سر وچورلوو او دغه دی دا د غټ سړي خبره اورېدی شم هم زغمی شم د غټ سړي خبره اورېدی شم هم زغمی شم یو دومره مټېټې را باندې سر وچورلوو او ته به بیمار پروت وم ښه شخوند به مې وهلو
پته به بیمار پروت وم خشون به مې وهلو خو د دس یوې چپې را باندې سر وچورلاوو او ماما تا پیګونه په کشر زوی باندې راکېښه ستا مشر زوی په تې را باندې سر وچورلاوو او نو ګیسي نه یم چې ګیس په وي زما سر ته ختلی ګیسي نه یم چې ګیس په وي زما سر ته ختلی دی ګرمې بخارۍ را باندې سر وچورلاوو او زخمي منور بیا هم غریبۍ کې په جر مست یم زخمي منور بیا هم غریبۍ کې په جر مست یم د ډمو نندارې را باندې سر وچورلاوو یو به بل ووایم نو بیا به ځم که نه بس دی ځکه چې دغه نه بوی کار اګو د نه پرېښودو دا څه کې صبر وکړه چې په دې موبایل کې څه روزي ګورې ما سره څه شته نه کافي نشته ګورې نه په بډو کې هم نه بډو کې هم څه نشته یا خدای پاک اوس یې راوباسي دا شی ډېر ګران دی نه صبر لږ غونې انتظار ښه خو به ماله داسې هم راشي وایي ډوډۍ چې ښه درله پخه کړي ښځه دې ته وایي ډوډۍ چې ښه درله پخه کړي ښځه دې ته وایي او چې ځان له سپور او تا له سره کړي ښځه دې ته وایي او د ارامتوب خبرې ستا نه په چلولو باسي او بیا د دنیا له راښکاره کړي ښځه دې ته وایي او ستا چې د خاص عمل خبر شي انقلاب راولي او تخته په تا د راګوډه کړي ښځه دې ته وایي او څه نوم یې د خدایه هسې باره یوه ښځه وایي نره یم هسې باره یوه ښځه وایي چې نره یم چې په درنا کې تېره شپه کړي ښځه دې ته وایي او هر یو سړی غواړي چې ورشم او ښکلې کړم او دا چې په مخ جوړه جنډه کړي ښځه دې ته وایي د جمهوریت کې د ناقص جمهوریت دپاره او د سر نه کوزه لوپټه کړي ښځه دې ته وایي او په یو میلمه باندې اوس کله او بل پې راغی او مغه یخه چې یې توده کړي ښځه دې ته وایي نو په پردي کور کې میلمستوب نوې خبره نه ده ځان چې خپل کور کې میلمه نه کړي ښځه دې ته وایي او بورکه کې پټه لاړه راله څوک یې څه پروا کړي څوک چې د ځان په ننداره کړي ښځه دې ته وایي نو ای منوره په خوږه هم عمر نه تېرېږي چې هېڅ په هېڅ ځان خفه کړي ښځه دې ته وایي